هلکه بشیره دا خوا وږه تږه ولاړ نکې پلور خو ورته راوړه سار ایستې نارې دي خوله وازه نیولې ده لکه ستا ده خو لاړ شه نکې پلور ورته راوړه چې دا پلور نه یې پلور ور نه کړې اشتې دی نه درکوي یو څه پلور داسې ورته راوړه هر به اشتې سار مال خورو هغه جان دا زموږ د مځکې پلور هم لږ دی دا خو لاکه زموږ د مرغومې باسي داسې بغلکي وه د همسایګانو پلور هم سره ور وه او څه وه او چې دا شپېش چې غټ سي بره به دا شپېش چې مورې به بره به یو شی وکړي هلکه وه ښه دې وویل دا زموږ پلور خو لږ دی منیکه اما تا وویل تا د مرغومې نه بسېږي نه بسېږي و دغه د بابوجي پلور چې دی د بابوجي پلور راوړه هغه به کراره زموږ غوا هم په منډه سي همداسې نه جنجال سره وکړي دا بابوجي دا خو خورا خطرناکه سړی دی جنجال منجال یې ما ته راپرېږدي چې دی خبرېږي ما به د بابوجي سره راوړي څه وه ته اوس وه ما جه ګور دا درته چې ورسو هلکه ورسه هغه پلور سره راوړه چې داسې نه ښه ډکه ښه برخې ډکه که راوړه زه به ولاړ شم غوا به اوبه کړم غوا خو مو اوبه غواړي زه به غوا اوبه کړم تا به پلور راوړې دواړه به کارونه خلاص کړو زه ته پلور ته ورشه زه ځم غوا ته بابا ته راسه راسه اوبه نه لګوه خپله هلته یخ ساعته ناست یم په ما اوبه لګه کښېنه کرار هلته خپل اوبه دې ولګوه زه چې مشر ورور یم دا د اوس زمانې کشران دي چې نه د شپېلژر عزت لري نه د مشر ورور عزت لري نه د پلار عزت لري خپل اوبه لګوه بلاغه نه زه نسم لګوه خپل هلته یخ ساعته ناست یم ته په ما اوبه لګه هر سا بیلچه بیا سال د کور دې کښېږدی 3 ګونې راواخه اپلوډ راوړه غوا ته اپلوډ نه کې بادونه سره پای شته بادونه دي دا زما خیال ګډه بیا رسویس سره خو یو کار نه دی یو اوس مې په پلور تاسې زه ولا اوبه نه لګوم دا د اوس زمانې کشران تر تو ګوره مشر ورور دا رقم سړی راغورځي مجبور یم زه به اوس د خپله دا پلور راوړم چې پلار شم پلور هو دغه دی خورا پلور پروت دی اوس بیا خوښ شم و د اوس پلور اورې دا څوک راغلی دی ښه ته زما پلور وړې اوس به چې زه خوښ شم دا زما پلور